سلامونه هیله د ټوله بشایست دا کس تاسې خبرې واورئ همدغه د اسلام او د مسلمانانو غوښتنه ده همدغه د افغانانو غوښتنه ده که دا پر ځای سي افغانستان نور ګولې ګلزار کېدلی سي نور به دغه وحشت هم لرې کېږي د مشکلاتو غمونه به هم لرې کېږي کډوالي و مهاجراتو دا شیان به هم له منځه ځي حق په حقدار ته رسېږي سم ژوند به روان وي څوک بیا د چا حق نه غصبوي څوک بیا د چا پر حق تېری نه کوي څوک بیا د چا تر اغېز و امر و تر وسلې لاندې قرباني نه ورکوي راځئ تاسې د دغه مسؤل خبرې ټولې واورئ مننه دروازو ته د ریاستو ورسو د وزارتو ورسو وایي تا ته څوک ټلیفون راکړي تا ور وغواړي یو مسؤل کس ته باید ټلیفون راوسي وغوښتل سي د عامو خلکو به څه حال وي داسې نه کول پکار دی هر مسؤل کس باید خوب مسؤلین مشرانو سره کښېني دا مشوره باید قاطع ورکول سي چې د خدای په لحاظ د خلکو نارې واورو موږ هغه وخت د خلکو نارې اورېدلی سو د خلکو د نارو جواب ورکولی سو موږ هغه وخت د فساد مخ نیولی سو موږ هغه وخت د بدیو مخ نیولی سو چې موږ خپل خلک پرېږدو چې موږ وویني موږ ته حل وایي که موږ ته خلک موږ نسي لیدلی موږ ته حل نسي ویلی نو خو په دروازه کې پاته سو ستا مامور خلک خوري او مشورې ته اړتیا ده مشوره خو د خپل اهل لري د هر چا سره خو مشوره نه ده مناسبه چې په هیڅ نه پوهېږي لوی اصل د انسانیت په ژوند کې یوازې پاک ګرځېدل دي الله تعالی د پاکانو صفت کوي الله تعالی د متقیانو صفت کوي الله د نیکانو صفت کوي قرآن کریم کې هر ځای چې الله تعالی معید یادوي خپل ملګرتیا یادوي هغه د نیکانو سره یادوي موږ خو نیکان ځانو ته وایو الحمدلله موږ وایو موږ مجاهدین یو موږ جهاد کړی دی موږ 100 کاله ځغستلي دي قرباني مو وکړه چې قرباني مو ورکړي دي موږ کې باید ټوله د قربانۍ اثرات خلک وویني ټوله دین په موږ کې ویني لمونځ مو باید در هر چا ډېر وي عبادت مو در هر چا زیات وي بندګي مو در هر چا زیات وي پاکي مو در هر چا زیات وي چې ملت یې زموږ څخه زده کړي دا مظلوم ملت یې 100 کاله دښمنانو د اسلام نړیوال دښمن کار کړی دی پر دې مظلوم ملت زړه وسوځو رحم پر وکړو که موږ په دې خوشحاله یو چې موږ ته ریاست ورسېږي موږ ته وزارت ورسېږي موږ ته معینیت ورسېږي موږ ته مقام ورسېږي په دې نه پوهېږو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم الله د ټولو نعمتو پوښتنه الله زه کوم ستاسو لاړ ولا کسې موږ خو هغه کسان یو چې ټولو هغو بدیو ته مو بد ویل نن موږ څنګه باید ونه ساتو بهترینه زده کړه من بد کنم تو بد مکافاته پس فرق میانی من و تو چیست بود تا پر زړو نظامو باندې موږ باید وایو چې هغه بد کوه که موږ دغسې خدای مکړه بد کوو سهلانګاري کوو بېباکي کوو بېپروایي کوو زموږ د دوی څه فرق شو د اسلام سپېڅلی دین داسې دین دی په الله قسم چې ټولې نړۍ ته الهام ورکوونکی دین دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شخص و ټوله نړۍ کلمه نه پروایي مسلمانان په څه انداز کې اسلام متعدي سو پر ټوله نړۍ باندې حاکم سو ابراهیم علیه السلام یو شخص و غلبه پر ټوله دنیا ولې راغله خو تقوا وه حضرت موسی علیه السلام یو شخص و څنګه د فرعون لښکر ته ماته ورکړه تقوا وه ګرنه تقوا داری اسکاوي بدن که تقوا نه وه څه شي شته که موږ هم خدای نه کړه موږ هم د مادیاتو د بنګلو د بلنګو د پیسو د روپو عاشقان سو بیا به نو پر چا ته تمه وکړي دا ملت بیا به چا ته پر چا وژاړو او هر شي ته خپل اندازه ورکول هر شي ته خپل حدود ټاکل د نظام د ساتنې په خاطر څونه بې حده قرباني ورکول سوې کېدای شي چې موږ نظام د شي عمل په خاطر خپل نظام په مخاطره کې واقع کړو نظام د نړۍ سره مواجهت ته وکړو علیاذ بالله موږ ټولې دنیا ته باید د خپل اسلام سپېڅلتیا ور وښیو د خپل نظام سپېڅلتیا وښیو داسې نظام جوړ کړو لکه څنګه چې نظامي انقلاب مو راوسي اخلاقي او اسلامي انقلاب باید راوړو زموږ خلک باید پر موږ عاشقان سي زموږ دین دومره سپېڅلی دین دی د افغانان بهترین خلک دي هیڅ عیب نه لري زموږ زړه سوي ته اړتیا لري زموږ عشق ته اړتیا لري زموږ مینې ته اړتیا لري زموږ محبت ته اړتیا لري لاس پر تېر کړو
هرې نکتې ته باید متوجه یو. هر مسؤل کس چې پر لار روان وي په موټر کې سپوري موټروان دې ارن ته نه پرېږدي. دا ملت د خلکو د پخوانیو حکومتونو د بد اخلاقۍ څخه پزې ته راغلی. افغانان هېڅکله د دین دښمنان نه دي. د دین سره د ټولو افغانانو محبت دی الحمدلله. د ټولو اقشارو محبت دی. په افغانانو کې ډېر داسې کم کسان پیدا کېږي. موږ په خپل مټ باندې نړۍ ته ماته نه ده ورکړې. دا د افغانانو مینه وه، محبت و، قرباني وه، حقانیت یې و. د خلکو په کورو کې موږ ځای شولو. په شپو شپو خلکو خپلې کارخانې موږ ته پرېښولې. زموږ په یاد دي. خلکو په خپلو کورو کې موږ ساتلو. زما یو سړي ته په یاد دي 19 کاله مخکې کور ته یې ورغلم په کندهار کې. ما ورته وویل مال حاجي صاحب محترمه ډوډۍ نه درڅه غواړو، ځای نه درڅه ډوډۍ نه درڅه غواړو، خرڅ نه درڅه غواړو، شپه راکړه. باور وکړئ کور یې په دروازې نه درلودلې، پردې په ځړېدلې په کور کې. وشهید سعودي الله دې شهادت قبول کړي. ما ته ویل زما سر مال اولاد ناموس ټول زما د دین قربان. دا شمه د قربانیو د ملت. خلکو خپل هر څه در موږ قربان کړل. موږ خپل نفس نشو در قربانولی. نفس بس از مدحوها فرعون شد. کن ذلیل النفس هونا لا تسد. نفس خو فرعون ګرځي د ډېرې صفتو سره. نفس ته ځای مه ورکوه. نهى النفس عن الهوا. الله وایي نفس بند کړه هوا سره. دا زموږ شخصي فکر دی. زموږ ټولو ورونو ته ټول